دا یو ورو سوال کړی چې په قبر باندې ګلونه یې ښوده شین بوټی نه حلول دا څنګه دي؟ الجواب یو حدیث کې درځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې مر النبي صلی الله علیه وسلم بقبرین رسول صلی په دوه قبرونو تیر شو انهما لیعذبان په دواړو باندې عذاب روان دی وما يعذبان فی کبیر اصل دومره غټه خبره هم نه رسول صلی وایي چې یعنې دوی دې ځان نشو منع کولی ځان یې ته منع کولی شو خو پکې پرېوتو د یو به ځان د میچازونه نه ساتو میچازونه دارونه او د دویم به چغلخوري کوله د یو ځای خبره به یو ځای ته وړه د بل ځای هغه بل ځای ته به وړه نو رسول وسلم بیا یو لښته راواغسته شنه او هغه په منځ دوه ټوکړې کړه او هغه په دې دواړو قبرونو باندې نهلي کړې بیا وی لعله یخفف عنهما ما لم ییبسا د دې د وچېدو پورې به د دوی نه د عذاب لږ کم شي بعض خلکو یې رسول وسلم دا کار کړی موږ هم ګلونه رشي نه وړو نو ګوره امام خطابي رحمه الله وایي څوک چې په قبرونو باندې دا شنه بوټي نه هلوي وي ځکه چې دا حدیث راغلی دی او بیا دا وایي چې دا شین بوټی څو پورې شین نو دی صحیح دی تشبیه بیانوي نو په دوی باندې عذاب نه وي دا خبره کمزوري ده رسول صلی الله خدا نه دی ویلي چې دا بوټی شین دی تشبیه بیانوي رسول صلی الله خو وایي چې دا شین دی نو زه د وچېدو پورې به الله د عذاب لري کړي رسول صلی الله ته دعا وغوښته خو رسول خدا خبره نه کړي چې بوټی شین د عذاب کمی دا خبره نه ده راغلې بله ده رسول صلی الله ته پته ولګېدې په قبر کې عذاب دی چا ورته ووایي الله ورته ووایي نو ځکه رسول صلی الله دا کار وکړو درېیمه ده که دا کار جایز وی نو صحابه کرامو به کړی وی که نه هغوی خو رسول صلی په خپلو سترګو ولیدو هغوی نه کوي سره پس 1600 کاله بعد موت موږ پې پوه شو هغوی پوه نه شو بله خبره ده په خپل مړي باندې بدګماني ولیکئ چې په ده باندې عذاب دی پلار یې ښخ کو او چې څنګه یې ښخ کو بوټی یې پې نه حل کو لکه ویې لاړ شو جهنم ته ښه ګمان ساته زما پلار جنتي دی انشاءالله الله به یې وبخېل الله نه ښه امیدونه ساته نو ته په د اول نه بوټي نه حلې خلکو ته وایي دا جهنمي دی په عذاب کې دی چې زه د بوټي څو پورې وچېږي د نه به عذاب لږ کم شي بیا دا خبر هم کمزوري دی چې شین بوټی دی نو دی تسبیح وایي داسې خو الله وایي وان من شیء الا یسبح بحمده هر شی د الله تسبیح وایي دا خاورو کې چې کوم پروت دی دا خاورې هم د الله تسبیح وایي دا ځمکه هم د الله تسبیح دا ونې هم وایي دا ګټې دا اوبه دا هر څه د الله تسبیح وایي نو بیا خو پکار چې بلکل په عذاب نه وي نو دا عمل دا غیر مشروع عمل دی په قبرونو باندې بوټي ایښوده په قبرونو باندې شنې لښتې نه حلول په قبرونو باندې نومونه لیکل قبرونه سیمټي کول دا ټول ناروا کارونه دي والله اعلم